که چیرې مو غاښونه زیړ شوي وي یعنې خراب وي په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه زیړ شوي غاښونه سپین کړئ. یعنې دغه طریقه د هغه چا لپاره ده کوم کسانو چې د دوی غاښونه زیړ شوي وي، خراب شوي وي، په هغه باندې بېلابېل کریمونه استعمالوي، د غاښونو برش هم کاروي، مسواک هم کاروي، بیا د دوی غاښونه نه سپینېږي. په دې اسانه طریقه تاسو کولی شئ دغه زیړ شوي یا خراب شوي غاښونه سپین کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د دې طریقې لپاره لاندې 2 شیانو ته تاسو اړتیا لرئ. 2 ګیلاسه اوبو ته اړتیا لرئ او 20 دانې چهارمغزو ته اړتیا لرئ. اول د چهارمغز څخه منځني مواد وباسئ، یوازې د تور پوټکی پاتې شي. بیا دغه اوبه د جوش د یوه لوښي ته چې تر څو اوبه پکې جوشوي داسې یو لوښي ته 2 ګیلاسه اوبه ور واچوئ. بیا د 2 ګیلاسه اوبو ته 20 دانې د چهارمغز پوټکی ور واچوئ، د منځني مواد ترې ایسته کړئ، په اور یې کېږدئ، په دې پسې اور بل کړئ تر هغه اور بل کړئ چې جوش شي. کله چې ښه جوش شو او د اوبو تور رنګ په تور رنګ بدل شو، یعنې د چهارمغز پوټکي اوبو رنګ ته تغییر ورکړه. بیا د دې وروسته د اوبه یخې کړئ او په یو بوتل کې وساتئ. د دې وروسته بیا په ورځ کې 3 ځلې د غاښونو برش یا مسواک په واسطه خپل غاښونه په دې اوبو صفا کوئ. تر 2 هفته پورې دغه طریقې ته دوام ورکړئ. انشاءالله په 2 هفتو کې به ستاسو د غاښونو دایمي زیړوالی یا خراب شوي غاښونه سپین حالت ته راشي. دا ډیره تجربه شوې او مهمه طریقه ده. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه مو شي. که خوښه مو شي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو له دې ویډیو ګټه واخلي. ویډیو کتلو څخه مننه.